د ځان بسیاینې پر لور. د ملي تدارکاتو کمیسیون له جوړېدو راهیسې د 2291 قراردادونو د څېړلو له لارې 18.3 میلیارد افغانۍ سپمول شوي او څه د پاسه 100 شرکتونه په داوطلبیو کې له ګډون محروم شوي. د اداري فساد په تور د ملي دفاع وزارت 1394 منصوبین له دندو ګوښه شوي او د 1692 تنو نورو دندې بدلې شوي. د فساد پرضد د درنو جرمونو په عدلي او قضایي مرکز کې 11 سلنې محکمې ترسره شوي او همداراز په دغه مرکز کې پر 70 نور ملکي او نظامي دوسیو کار روان دی. څه د پاسه 600 قاضیان تبدیل، 20 سلنه څارنوالان او د ګمرکونو 25 سلنه کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او د څو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډول شوي او ممنوع خروج شوي دي. د 98 سلنه دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت شوې. د کابل بانک له پوروړو څخه 450 میلیون ډالر راټول شوي او د دغه بانک د کړکېچ اصلي لاملین زندان ته لیکل شوي. همداراز په کورنۍ چارو وزارت کې 187 تنه د فساد په تور نیول شوي او د 15 لوړپوړو کسانو په ګډون 40 پولیس منصوبین لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي. د حج په پروسه کې 14 میلیون ډالر سپما شوي. همداراز د لوی ښارونو د ښاروالۍ عواید 20 سلنه لوړوالی ښیي. په 1995 کال کې عواید 115 میلیارد افغانۍ ته ورسېدل، یعنې له ټاکل شوي هدف څخه 15 سلنه ډېر. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پلی کیږي او د بې پولو خبریالانو لخوا افغانستان د یوه تر ټولو ځواب ویونکي حکومت په توګه وپېژندل شو. افغانستان په فساد له درېیم ککړ هېواد څخه خلاص او د روڼوالي نړیوال سازمان په جدول کې 8مه رتبه خپله کړي. د روڼوالي په لور او د خلکو د ګډون د پراختیا په موخه افغانستان د پرانیستي حکومتوالي سازمان OGP کې غړیتوب ترلاسه کړ. 320 زره جریب ځمکه د غاصبینو له منګولو راخلاصه شوې او د فساد 1100 دوسیې څېړل کیږي.